دا د دې خلکو سوپ او خوراکونه دي. د ډوډۍ ووډۍ پکې ډېر خلک نه خوري، بلکې ډوډۍ بیخي نه خوري. خو دا دی چې دا سوپ او وریجې او دا سبزیانې وبزیانې دا غوښې مخکې دا بالونه مالونه جوړ کړي، دغه کې یې بند کړي. دا ټولې غوښې دي ټولې یو شي بل شي دا همدغسې خوري. دا ګورئ دا مکس شانې شیونه دي جوړ کړي دي. دا هره بلا چې ده دا خلک خوري. دا پکې دا د هغه بل شي غوښه ده، د سیخانو کې بنده کړي پخوي او خرڅوي. دا ګورئ دا شیان دي ټولې، دغه نوډلز وغیره دي، دغه شیان ټول چې دي دا پکې پخېږي، دلته خرڅېږي. بس ټول د دې خلکو خوراک چې د ډوډۍ نشته، د ډوډۍ به په اسانۍ سره پیدا نه کړي.